د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاو ده. هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت بیا راشي د زنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا د سا مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي په مغرب راوخیږي نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده که څوک توبه وباسي نو ودې باسي، بلکې عام اعلان دی الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دی خلقو ته یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ويا پیغمبر زما دی بندگانو ته کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړې دي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ته مقتی کوي. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخیس. جواب هم دغه آیت کې مخکې دی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله به ټول ګناهونه وبخي. در الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پیژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې موږ پیدا کړي. نو الله ته پته لري چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري. او الله په خپل ویلي وخلق الانسان ضعیفا، انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي. وری الله تم ته توبې د باس کې په قرآن کې دې زې په زې موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې تاسو نه د بوج کم کړي. کدی چې ویلو الله چې توبه دې سره دي چې چا چې ګناه وکړه سره حساب کړي څوک به پاتې شي. یا کدی چې ویلو الله چې څوک ګناه وکړي هغه زه په ټیم تبا کوم نو به دې زما کې څوک پاتې شي. او د الله مهرباني ده چې داغه د توبې د دروازه کولاو کړي ده. دوی ویلي دي چې يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله توبه وستونکي خلک چې دی هغه خوښ. توبه دي چې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي نه په ځان اوبه راواړي، نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغسې د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي هم نه، دا مې اهمه خبره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي دی. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی چې انسان ګناه کوي او به توبه وباسي نو الله سبحانه وتعالی وی زما بنده ته پته لري چې زما یو رب دی او هغه په دې ګناه باندې انسان نسی او هغه توبه قبلې نو دې توبه ما قبول کړي. دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه وباسي خو دې الله دې یې نه کوي نه. دې دا عقیده ده. دوه خبرې دې په عقیده کې چې زما رب دې هغه په ګناه باندې نیوکي نو توبه وسته. نو دوی مې دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلې نو الله سبحانه وتعالی توبه قبول کړه. او الله په قرآن کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، څوک چې د ګناه کار کوي یا د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله به بخانه وخت د الله نه يجد الله غفورا رحيما، نو دې به ومومي الله لره بخانه کوونکې او رحم کوونکې. شاعر وایي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هف العبد عفا. وی پاک دی هغه ذات د هر نقص نه د هر عیب نه چې همیشه موږ بخي او موږ همیشه لګیو خطاګانې او ګناهونه کوو. څومره اوچت ذات دی. د دې ګناهونو باوجود چې دغه موږ بخي، موږ انسانان یو بل بخو په معمولي غلطي باندې موږ یو بل راونیسو یو بل مړم کو. او د رب العالمین داسې مهربانه باچا دی چې د انسانان سسه وکړي هغه ته واپس شي پښیمانه شي وجاړي الله ته غر شي وبخي. الله سبحانه وتعالی د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قرآن کې. ګوره ګناه ګوره د هر چا نه کېږي نو د مؤمن نه هم کېږي. نو الله څه وایي
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې ګناه وشي ذکروا الله را یاد کړي. دا خبره چې کړه ته الله را یاد ته توبه وباسي چې الله نه را توبه نه وباسي. یو انسان دی شیطان به غالب شو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري واوري یا مثال کې په موبایل کې ولې بالله صرف حاشیه تصویر یا ویډیو وکړه نو دا چې د بند کې نه د ځل کې راځي جره الله خو زری دلې الله تعالی یاد شي نو ير براشي نو چې الله تعالی یاد شي نو بیا سي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نو بیا ډایرکټ چې لړ شي نه خپل ګناه بخانه وړي رب العالمین دا د مؤمن صفت ده. څوک دې نشي ویل چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به غلط وایي وره ګناه د مؤمن نه کی خو مؤمن چې ګناه کوي الله تعالی یاد شي الله چې تعالی یاد شي به سوږي به لړ شي نه ذکر وکړي د الله او غتر رجوع رب العالمین دومره مهربان دی په قران کې سوی قل قوا پیغمبر للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړي دي مؤمنانو ته نه ګوري چاته چې کفر کړي دي سو ته وی الله ایته یغفر لهم ما قد سلف کدی دې خپل کارونه قلار شنه تیر شي ګناونه بولو د الله خپل پیغمبر دوی د کافرانو ته وایي کافرانو ته وایي قلار شي مونږ به وبخو. امام حسن بصری رحم الله یو پیر ناسو د سورۃ البروج تلاوت وکړو نو دې ستر ورسید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هغه کسان چې په مؤمنانو امتحان او فتنه او سخت راويستي اشاره چاته ده اصحاب الاخدود ولته اکندي کنستي مسلمانانو ته چول ټول سيزلي ثم لم يتوبوا دي توبه ونويستا نو خبره بگی توبه بگی ذکر کړه فلهم عذاب جهنم نو دی به جهنم ته شي. امام حسن بصری رحمه الله چې د آیت وی وی کندي وکنستي ووضعوا فيها النار ور بگی بلکو مؤمنان بگی وسی در سکارې دي جوړ کړو سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا سسکارونه وکړو ثم عرض عليهم التوبه الله ته توبه باسوک ورته خو توبه الله قبلې نظام استاد نه قبلې مختصر به یو دوه خبرې ذکر کوم چې د دې د لاسه ډېر خلک توبه نه وباسي. اولنی غټ خبره چې د لاسه خلک توبه نه وباسي التسويف سبا او بل سبا چې کوي زخیر چې کله بوډاش زیاتو چې بوډاش ځوانان دنیا نه مړ کی کنه تاسو نه دی دي دا بازو چې واده وکم وري دې کسان نه دي مړ چې ودونه نه کړی دا باز وی چې بچی مې وشي ولې بچو پیدا کېدو نو مخکې خلک نه مړس نه دا خلک چې دی دوی توبې له منشوي دي تسويف دلاس او زبرت یو قصه ذکر کما یو کسو ګناونه کول وی سبب توبه وباسه سبب توبه زم سبا لمړو دا قصه دغه سوچو کې یو کس وی سبب توبه بس سبا له سو خبره ختم شو سبا لمړو ته ولنده مختصر قصه د خپل ځړه تواچو سبب توبه بس سبا نو سبب غیره پرې سبا نو سبب د فلمونو د هر څه پرې سبا نو سبب چې د مول پر سره کومه د غوړو ما پیغړو سبا نو سبب د حرام پیسې پرې د حرام مزدوري پرې سبا نو غریب سبب د ظلم یې پرې سبا نو سبب د موږ چې د سبا نو بس د سید امام سره موږ شروع کوو سبا غریب وونو سبب د امام سره موږ کړه نو په دې قصه پوه شو د مختصر واقعي زړه ته کوزه کوي. دویمه خبره چې دغه د لاس خلک توبه نه وباسي هغه د چې د الله سبحانه وتعالى په بخانه باندې یو اعتماد دی بس چې الله بخانه کوونکی دی نه د ډېر خلک سوی الله سره غفور رحیم دی دی خلکو ته زیو دو آیتونه ورم ډېر نه الله په قران کې وایي نبئ عبادی اے پیغمبر زمانه بندگان دی خبرې نه خبرک انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زب بخانه کوونکی رحم کوونکی صرف دې خبره نه ختمه
چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کینو الله غفور رحیم دی مخکې اوسره خبره شتي وان عذابي هو العذاب الالم او زما عذاب ګور الله عذاب ډېر سخت دی اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دي بندگانو ته ګوره دوه چې زه ګوره بخانم کو ګوره چې عذاب ورکو نو سخت عذاب ورکوم الله غټه ګنام بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وی بخي او کله نه کله د میچازو د ساس کی د لاس له قبر کې عذاب هم درکې وره د میچازو داري په انسان باندې لګیدلی کنه د دې د لاسم الله په قبر کې عذاب ورکې د عمل خو ظاهر کې وړو کې عمل نه دویم آیت داري الله د خپل ځان مبارک وي غافر الذنب وقابل التوب الله گناهونه بخون کې دي او توبې لره قبلون کې دي مخکې وسره بل ټکیم دي شدید العقاب عذاب دې سخور کوي ولې دا ټکی الله دی یو بل سره ولې دې پر ورچ انسانان په دې خبر باندې بس غفور رحیم دې بخانه کول کې به موږ بناسي ځکه سره الله دویم ټکی مرګري کی نو ځکه زموږ ته ټول ته نصيحت ته چې د وسنه د نن د دې سکن خالص توبه رب العالمین ته وباسي کوم کسان چې په منځ کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکر د رسول په طریقه نه دي معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط نه دی روان څوک په چا روان دي د نن د وسنه توبه باسي او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتي